سر تاسو چې د کوم شخصیاتو تذکره وکا یا د کوم ټولنو تذکره مو کوم دا خو ډیر لوی شخصیاتو یا دغه ټولنې چې کوم دی ډیره مفید ټولنې خلکو ته ډیره استفاده کېده خو زه چې تاسو شخصیت ته ګورم یا تاسو قابلیت ته ګورم یا تاسو د علم ته ګورم نو تاسو په دې ژوندانه باندې داسې د کوم شخصیت چې کوم دی اثر دی چې تاسو داسې ډاکټر حنیف خلیل پیدا کړی دی یاره زما خوش قسمتي ورته وایم جی سر او زما خپل هغه شوق او ذوق ورته وایم چې زه د خپل اثر د ټولو لویو شخصیاتو سره ډیر نږدې پاتې شوم صحیح باقاعده ورسره ما ناستې شوي دي ماشاءالله تر دې چې د اردو دانه طبقه نه ده جی سر هغې ته مې ځان رسولی دی ها د اردو دانو به اول ذکر وکړم ځکه چې زما د ژوند لومبی کتاب ما په اردو کې لیکلی و بابای غزل او په هغه بابای غزل چې ما د اف د طالب علم په حیث لیکلی و په هغې باندې احمد ندیم قاسمي غوندې چې د برصغیر ډېر لوی شخصیت دی نو هغه زما حوصله افزایي وکړه او بیا امجد اسلام امجد او قتیل شفایي وحید قریشي سلیم اختر او انور سدید یو لوی فهرست چې هغې په اخبارونو کې او په مختلفو ځایونو کې زما هغه یو کتاب باندې ډېره حوصله افزایي وکړه دوی سره ما ناستې شوي دي په خپله پښتونخوا کې د اردو لیکوال چې دی خاطر غزنوي صاحب ظهور اوان صابر کلوروي محسن احسان صاحب نیغ په نیغه زما استاد و په اسلامیه کالج کې نو دغه خو اردو دانه طبقه ده خو پښتنو کې زما استادان مشران یا حوصله افزایي کوونکي ډېر خلک پاتې دي ماشاءالله تقویم الله کاکا خیل صاحب ما ته ډېر نږدې و جی زه د نوي کلي وم او تقویم صاحب په راحت آباد کې د یو جي سي د برانچ مشر و نو هره دویمه درېیمه ورځ به هغه سره زه ناست وم او د هغه یو خپل انداز و د وینا صحیح کلندر مومند صاحب د ساحو لیکونکو مراکې مشر و په تنقید کې او په ډېرو څیزونو کې هغه ډېر وارد شخصیت و هغه ته ډېر نږدې کور ته به م ورله راتلو مهدي شاه بادشاه دی الله وبخي مانه لرې و خو زه به ورله راتلم صحیح نشستونه یونس خلیل صاحب ما سره بالکل نږدې و نو هغه ته به ډېر راتلم صحیح بیا زه اخر کې همیش خلیل صاحب سره چونکې هغه هم په غریب آباد تاکال کې و نو هغه ته ډېر نږدې پاتې شوم او څه نور هم داسې مشران او استادان شته خو دغه یو څو شخصیت داسې و چې دوی سره زما د ژوند لکه زما په ادب کې به کېږي 15 کاله 16 کاله دا مسلسل په دې شخصیاتو سره زه ناستې ولاړې زما شوي ځینې داسې چې کله کله به لکه غني خان سره کله چېرته ملاقات وشي اجمل صاحب سره اجمل خټک سره کله کله ملاقاتونه او ناستې بحثونه وشي خو دا وړومبی چې ما کم خلک یاد کړ دوی سره زما باقاعده یو مسلسل ناستې بحث مباحثې تر دې چې ډېرو مشرانو سره مې د رای اختلاف هم کولو جی سر زما ته اوس هم خلک حیرانېږي چې دا کلندر مومند صاحب چې دی د سره بچا د رای اختلاف هم نشو کولی او موږ به چې په مرکه کې ناستو نو بس زه په دې پېژندې شوم چې دی به کلندر صاحب سره اختلاف کوي او کلندر صاحب ډېر لوی سینه وه هغه به ډېر په مینه اختلاف ومرېدو خبره به هم وکړه او چې چېرته به زه غلط وم نو زه به یې پوه کړم چې چېرته به نوم غلط نو هغه به په دې به بحث وکړو نو ما د تقویم صاحب سره د همیش خلیل صاحب سره د کلندر مومند صاحب سره په ډېرو ځایونو کې د رای اختلاف هم لرلی دی نو دا زما خوش قسمتي و چې دې مشرانو ما ته لارې خلاصې کړي دي او زما خبرې اورېدلې هم دي او موقع یې راکړي دي صحیح سر کومه چې ستاسو باره کې مشهوره تصنیف میدان ته برا شو نو د تصنیف په میدان کې سر تاسو کار څومره کړی دی او تاسو خو تذکره وکړه چې د اف نه پس چې کوم دی یا ما دغه ړومبی کتاب لیکلی دی نو دغه وخت کې ستاسو عمر څومره بیا تاسو چې کتاب لیکلو نو دغه وخت کې د علم او ادب غرونه موجودو نو ستاسو احساسات او د هغه علم او د ادب د غرونو ستاسو په کتاب تبصره سره دا مو ډېر ښه سوال وکړو ځکه چې یو دومره ماشوم ته خو دغه دومره د علم او ادب غرونه ډېر اهمیت هم نه ورکوي که نه او بل داسې یو ماشوم نه ډېره توقع هم نشي کېدی چې دی بس د کار خبرو وکړي خو بهرحال زما چې کوم ړومبی کتاب و په حمزه بابا نو حمزه بابا پخپله یو ډېر ګران شاعر دی د هغه د غزل ټیکنیک ډېر ګران دی د هغه د تصوف او وحدت الوجود په تصور پوهېدل د اف د طالب علم د وس کار نه او د هغه په نورو خدماتو هم پوهېدل ډېر ګران کار خو ما دغه کتاب چې ولیکلو نو ما چې هغه خپلو استادانو مشرانو ته کتاب ورکو چاپ شوی هغوی هم حیران اول خو قاسمي صاحب حیرانو چې زه دا کتاب چاپ نو لاهور ورپسې لاړم چې دا زما کتاب دی په دې راته څه ولیکه نو زه خو هغه د اف اے پاس طالب علم هم هغه ما ته حیران کتل وایي اس عمر میں آپ یہ کام کرتے ہیں نو ما ویل چې دا خو چېرته کې غلط کار مې نه دی کړی که نه نو بیا ما ورته ویل چې بس ستاسو خو ډېر لوی نوم دی خو زه ستاسو په دې یو تبصره یو رای غواړم نو هغه حیران
خو حوصله افزایی بیا مو کا زما په پښتنو کې یو نوم ما نه هیرو ډاکټر شیرزمان تایزی هغه زما ډیره حوصله افزایی کړې د ما په همدغه اف ای دوران کې په انګریزي کې لیکل کو جی سر نو هغه په فرنټیر پوسټ اخبار کې د ادبي پیج نگرانو نو هغه به زما لیکونه چاپ کول او زما به ډیر تربیت او حوصله افزایی کول صحیح زه چې کم مشر ته مې خپل کتاب ورکړی دی نو داسې نه دي کړي چې زه ډسکرج کړی یم زما حوصله افزایی کړې ده او چې زما وروستو کم کتابونه دی بابای غزل سره نږدې چاپ شو نو هم زما عمر کم بابای غزل په وخت کې خو ظاهره ده چې زه په 93 کې پیدا شوی یم او په 92 کې ما اف ای کړی دی نو په دې کې به زما عمر ولله 17 کاله جوړېږي چې په دغه کې ما دا کتاب لیکلو خو بیا چې کله زه د بی ای نه پس ماسټر ته راغلم نو په هغه وخت کې زما 2-3 کتابونه چاپ شو یو د رحمان بابا اعجاز یو همیش خلیل ژوند او فن او یو زما د ښکلا هنداره دا 3 داسې کتابونه چې هغه ما خپل مشرانو ته ورکړو په هغې هم حیران شو د ښکلا هنداره په جمالیاتي فلسفه په بی ای اف ای کې څوک نشي زده کولی دغه شان د رحمان بابا اعجاز کې ما کوشش دا کړی چې دا زړې خبرې پرېږدو چې رحمان بابا د انسانیت شاعر دی او د تصوف شاعر دی ای کې ما یو څو موضوعات راویستل ارفعیت افاقیت جمالیات او یو دوه نور موضوعات صحیح نو زما عمر داسې وګڼئ چې د 14 کالو په وخت کې سړی لسم پاس کی 14 نه تر 20 کالو د دوران کې چې دا کم عمر دی په دې کې ما څو کتابونه چاپ کړ صحیح او زه حیران وم چې د 20 کالو عمر زما وو نو ډاکټر شیرزمان صاحب په فرنټیر پوسټ اخبار کې په ما یو مضمون لیکلی او هغه پکې لیکلی و چې هی از جسٹ اوور 20 چې دا ایله د 20 کالو سړی شو او دا کار یې کړی نو ما لپاره ډېر لوی اعزاز و چې په انګریزي اخبارونو کې د 20 کالو هلک باندې یو لوی مضمون لیکلی کې ډاکټر تبصرې کوي دغه عمر کې ما شروع وکړه او بس اوس خدای سپینګریم نو کتابونه هم ډېر صحیح شمار ته معلوم دی سر چې شمار زما 80 کتابونه دي او یا نه یو دوه اورېدلي دي صحیح